د لوی او بخښونکي خدای په پاک او سپېڅلي نامه قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به وئ غواړم چې په دغه ویډیو کې تاسو ته د کیمرې طلایي کرښې معرفي کړم. په کیمره کې طلایي کرښې څه شی دي؟ ولې موږ او تاسو طلایي کرښې کاروو؟ د طلایي کرښو په کومه برخه کې سوژه زیات لیدونکي لري؟ طلایي کرښې د مسلکي شاټونو اساس دی چې انځورونو ته ژوند وربخي او همدارنګه په فلمونو او انځورونو کې د دلچسپۍ زیات علاقې او د لیدونکو د توجه د جلب لپاره کارول کیږي. نو کله چې د کیمرې فریم په 9 مساوي برخو باندې وویشي چې درې عمودي او درې افقي دي چې د همدغه کرښو د تقاطع په نقطه کې زموږ او تاسو سوژه باید راشي. نو اوس دغه مهمه ده چې سوژه د کیمرې په د فریم په کومه ساحه کې راشي ترڅو مثلا دغه زموږ تاسو تصویر یا زموږ تاسو دغه فلم زیات لیدونکي ولري او د هغوی توجه ځان ته جلب کړي. په ښي طرف کې د موږ او تاسو لیدونکي 0% یعنې که چیرې زموږ او تاسو تصویر په راسته لوړ طرف کې وي زموږ تاسو تصویر به 0% لیدونکي ولري. که چیرې زموږ او تاسو تصویر په چفه پورته طرف کې وي زموږ تاسو لیدونکي به 40% وي او که چیرې همدارنګه په راسته لاندې طرف کې زموږ تاسو تصویر واقع وي یعنې د دغه تقاطع سره واقع وي زموږ تاسو لیدونکي به څومره وي 14% او همدارنګه که چیرې زموږ تاسو تصویر یا سوژه د فریم په چپ لاندینی طرف کې وي زموږ تاسو تصویر به 15% لیدونکي ولري. نو که چیرې زموږ تاسو له هدف تصویر یعنې هغه زموږ تاسو سوژه په دغه فریم په نیمایي کې قرار ولري نو تصویر به څنګه شو یوه محرکه بڼه ولري او هیڅ ډول کوم حرکت نشو محسوس کولی. نو دلته زموږ او ستاسو سترګې دې ته لیواله دي چې اوس له دې وروسته کوم لوري ته حرکت کوي خو هیڅ لوری نشو مشخص کولی یعنې هیڅ لوری موږ تاسو نشو ټاکلی چې دغه تصویر په کوم لوري باندې دی یا کوم لوري ته حرکت لري یا نه لري داسې یو محرک بڼه ځان ته غوره کوي. نو دې لپاره به زموږ تاسو سترګې به هم د ستړیا احساس نه کوي. که زموږ او ستاسو د هدف وړ نقطه یوې خواته موجوده وي یعنې یا 40% یا 14% یا 15% یا هم 0% کې موجوده وي نو زموږ سترګې دې ته اړ دي تر څو پورې دغه تصویر یا دغه سوژه موږ تاسو څنګه کوو تعقیب کړو. نو دا په زړه پورې او زړه راښکونکی تصویر جوړوي نو لیدونکي به د تصویر سره د محاورې په شان باندې بوخت وي. قدرمن لیدونکو دا وه د دغه اونۍ ویډیو چې ما درته چمتو کړه. تر بلې ویډیو د خدای په امان.